سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. میراج شینوار یم. په آی سی ټي باندې موږ تاسې درسونه شروع کړي یو. په هغې کې 15 درسونه موږ تاسې ریکارډ کړي وو. نننی شپږم درس دی. په ننني درس یا په دې ویډیو کې به موږ تاسې په اس ام ټي یا د سمارټ منی ټیکنیک یا د اس ام ټي په ډایورجنس چې دغه درې وړه نومونه دې ته اخیستل کیږي، سمارټ منی ټیکنیک باندې به موږ تاسې خبرې کړو چې دا موږ تاسې سره کار څنګه کوي او له دې څخه موږ تاسې فایده یا کار څنګه اخیستلی شو. دغه ویډیو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده. تیر کوم درسونه چې موږ تاسې ریکارډ کړي، که هغه د اس ام سی دي که هغه د آی سی ټي دي، نو د هغه ټولو درسونو کې به دغه ویډیو ستاسې ډیره په کار شي او یعنې ډیره زیاته مرسته به تاسې سره په چارټ او په ټریډینګ او په دې برخو کې وکړه. نو راځئ په دې ویډیو کې موږ تاسې په همدې اس ام ټي باندې یا د سمارټ منی ټیکنیک باندې خبرې کړو چې دا موږ تاسې سره کار څنګه کوي، په مارکیټ کې دا جوړیږي څنګه، د دې هدف موږ تاسې سره څه دی. لومړی به موږ تاسې راشو، همداسې تشریح به پرې وکړو، بیرته به لاړ شو په ټریننګ ویو کې به هم تاسې ته وښیم، او همدارنګه تاسې سره چې کوم زما اس ام سی کورس دی په یوټیوب باندې ما اپلوډ کړی، هغه تاسې لازمي در سره وګورئ. بیا هم که کوم ملګري نوي چینل کې او تر اوسه زما چینل میراج شینوار نه ده سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوټیوب را خلاص کړئ. چې کله تاسې یوټیوب له راغلی دلته به تاسې راشئ پلی لیست برخې له، او دلته به تاسې زما دغه کورس ویډیوګانې لازمي وګورئ، ځکه دا ډېرې مهمې دي. زه په هره ویډیو کې د دې یادونه ځکه کړم تر څو دا تاسې وګورئ او بیا په آینده کې تاسې له مشکل سره مخ نه شئ. صحیح ده؟ ګورئ، ټیکنیکل انالیسیس ان پښتو تاسې به راشئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. په دې کې به تاسې دغه پلی لیست دی، په دې کې به ګوره تاسې لاندې لاړ شئ او دغه ویډیو به تاسې وګورئ. ګورئ، موږ تاسې نن خبره وکړو په اس ام ټي باندې یا د سمارټ منی ټیکنیک یا د اس ام ټي ډایورجنس. لکه څنګه چې موږ مخکې موږ تاسې د ار اس آی په ډایورجنس باندې خبرې کړې وي، دا په هماغه شکل دی، خو دا تر ټولو جدا دی، یعنې ډیر مهم دی. موږ تاسې سره دا ویډیو تاسې وګورئ، دا درس تاسې وګورئ، تر څو په ډیرو برخو کې له تاسې سره دا کومک وکړه. صحیح ده؟ نو دغه ویډیوګانې به تاسې وګورئ، دا ټولې ویډیوګانې دي. صحیح ده؟ دا ویډیوګانې به در سره وګورئ، ځکه دا ویډیوګانې ډیرې مهمې دي او دا درسونه چې دي یو بل پسې تړلي دي. که چېرې تاسې له لومړي نه شروع ونه کړئ، نو په دغه درسونو باندې بیا تاسې نشئ پوهېدی. راځو موږ تاسې به خبرې نن وکړو په سمارټ منی ټیکنیک باندې. یعنې په ساده پښتو کې که دا زه تاسې ته تشریح کړم، دا مطلب لري سمارټ منی ټیکنیک یا د لوی بانکونو یا د انسټیټیوشنل یا د سمارټ منی طریقه، د هغوی میتود، د هغوی روش، دې ته موږ تاسې څه وایي؟ سمارټ منی ټیکنیک یا اس ام ټي. دا اس ام ټي موږ تاسې سره کار څنګه کوي؟ اس ام ټي ډایورجنس. صحیح ده؟ لکه څنګه چې موږ تاسې د ار اس آی په ډایورجنس باندې خبرې کړې، دا هم خود په هماغه شکل له موږ تاسې سره څه کېږي؟ له موږ تاسې سره جوړېږي. اوس به راشو موږ تاسې به په اس ام ټي باندې خبرې وکړو چې دا اس ام ټي موږ تاسې سره کار څنګه کوي او دا اس ام ټي ویل کېږي څه ته. ګورئ، اس ام ټي موږ تاسې هر کله چې دوه کرنسۍ یا دوه اسیټونه یا دوه سټاک یو ډول حرکتونه کوي. صحیح ده؟ اوس مثال تاسې در کوم بیټ کوین دی او ایتیریم دی یا ګولډ دی یا سیلور دی، دواړه یو ډول حرکتونه کوي. صحیح ده؟ که چېرته سیلور ګولډ پورته ځي، سیلور هم پورته ځي، که چېرته بی ټي سی یا بیټ کوین پورته ځي، ورسره ایتیریم هم پورته ځي. یعنې اس ام ټي موږ تاسې په هغه کوینونو کې ګورو، په هغه اسیټونو کې ګورو، په دوه اسیټونو کې چې یو ډول حرکتونه لري. صحیح ده؟ هر کله چې دوه کرنسۍ وسي یو ډول حرکت لري، نو په دغه ځای کې موږ تاسې سره څه کوي؟ دلته سمارټ مني موږ تاسې سره چلونه کوي، دلته سمارټ مني موږ تاسې سره تحنیک کاري، چې دغه شیانو ته موږ تاسې وایو اس ام ټي. صحیح ده؟ یا د سمارټ منی ټیکنیک. صحیح ده؟ اس ام ټي ډایورجنس. اوس راځو او مثال تاسې ته در کوم او تاسې په دې موضوع باندې زه پوهه کوم په چارټونو کې. شاید په الفاظو باندې تاسې پوه نه شئ، شاید الفاظ زما جدا اوسي، ستاسې جدا اوسي، ستاسې تر ذهن سم ونه رسېږي، خو که چېرته په چارټ کې تشریح کړم نو بیا اس ام ټي ستاسې ذهن ته ډېر په ښه شکل سره څه کېږي؟ در رسېږي. ښه، زه به راشم او فرضي مثال تاسې داسې وګڼئ چې له دې ځای نه دلته به زه یو کرښه راکش کړم تر څو تاسې په دې باندې پوه کړم. صحیح ده؟ دلته به زه یو کرښه راکش کړم په دغه شکل باندې. تاسې فرض کړئ چې په دې ځایونو کې زه د ګولډ چارټ رسموم او په دې ځای کې زه د سیلور چارټ رسموم. صحیح ده؟ زه نور هم تاسې ته وکړم، که چېرته تاسې غواړئ چې یو کامیابه ټریډر شئ، نو تاسې سره باید هر وخت په ستاسې په لیپټاپ کې، ستاسې په کمپیوټر اوسي یا ستاسې موبایل اوسي، چې هر طریقې تاسې باید دوه چارټونه ستاسې سره حتما خلاص اوسي. ستاسې په سکرین باید دوه چارټونه هم اوسي. که چېرته تاسې ګولډ ټریډ کوئ، نو تاسې سره باید سیلور چارټ خلاص وي. که چېرته تاسې ایرو ټریډ کوئ، تاسې سره باید د پاونډ چارټ خلاص وي. صحیح ده؟ که چېرته تاسې بی ټي سی ټریډ کوئ، نو تاسې سره باید د ایتیریم چارټ چې وي خلاص وي. یعنې که چېرته تاسې غواړئ چې صحیح ټریډینګ وکړئ، نو تاسې سره باید دوه چارټونه لازمي شتون ولري، دوه چارټونه، تر څو تاسې د هر حرکت
په سمې طریقې سره چیک کړئ، په سمې طریقې سره تاسې درک کړئ. اوس راځو زه یو مثال تاسې ته درکوم. ګورئ موږ سره چیک کېږي ګولډ هایر های او هایر لو جوړي په دغه طریقې سره. ټیک شو، هایر های او هایر لو جوړي. ګورئ دا موږ تاسې د SMC په کلاس کې چیک کړي، تدریس کړي، خو اوس په دلته تاسې یو څه نور نوي موضوعاتو باندې پوه شئ. صحیح ده، نوي موضوعاتو باندې پوه شئ. اوس مارکیټ څه مارکیټ هایر های هایر لو، هایر های هایر لو، هایر های هایر لو. صحیح شو، مارکیټ پورته ځي، هایر های او هایر لو جوړي. خو دلته سیلور هم څه کوي؟ سیلور هم دلته څه کوي؟ ګوره دلته به زه دلته ولیکم تر څو هغه تاسې پوه شئ په دې ټولو موضوعاتو باندې. صحیح شو، مارکیټ خپل های بریک کړه چې دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې وایو مارکیټ موږ سره وکړه بریک آف سټرکچر یا BS. ټیک شو، دا سټرکچر شو او دا بل بریک آف سټرکچر شو. صحیح شو، دې ته به زه ولیکم BS. صحیح شو، دا موږ تاسې په دغه شکل باندې کار کوو. اوس راځو او دغه چارټ زموږ ستاسې لپاره چې کوم چارټ شو دا زموږ ستاسې لپاره ګولډ شو. زه به دې ته ولیکم ګولډ. صحیح شو، دا چارټ زموږ ستاسې د کوم شو؟ د ګولډ شو. او دلته مارکیټ دلته به زه بل چارټ جوړ کړم په دغه شکل باندې. یو مارکیټ څه چالو کا ځای پورې راشي بیرته تر دې ځای پورې لاړ شي. ټیک شو، موږ تاسې دا فرض کړئ دا د کوم چارټ شو؟ دا د سیلور چارټ شو زموږ ستاسې دپاره. زه به دې ته ولیکم سیلور، ځکه تاسې ته یم چې تر څو ستاسې بیا تاسې له مشکل سره مخ نه شئ. صحیح شو، دا یو څه غټه هم رانغی خو بیا په هر حال تاسې فرض کړئ چې دا دواړه حرکتونه ګوره. اوس موږ تاسې د SMT په کوم ځایونو کې ګورو چې دوه اسیټونه یا دوه کرنسي یو ډول حرکتونه کوي. که چیرته مطلب ګولډ های جوړي دلته سیلور هم های جوړي، که چیرته ګولډ لو جوړي سیلور هم لو جوړي، که چیرته بل ګولډ بل های جوړي سیلور هم های جوړي، که ګولډ لو جوړي سیلور هم همغه شان لو جوړي. صحیح ده، یعنی دوه اسیټونه یا دوه کرنسي صحیح ده یو ډول حرکت تر سره کوي. صحیح ده، ما ته تاسې ته وویل دا موږ تاسې کوم اسیټونو کې ګورو چې که چیرته هغه اسیټونه یا هغه کرنسي چې یو ډول حرکت کوي. ګولډ پورته هایر های هایر لو، هایر های هایر لو جوړي او سیلور هم په همغه شکل باندې حرکت کوي. نو په دې ځایونو کې موږ تاسې په اصل کې څه ګورو؟ په دې ځایونو کې په اصل کې موږ تاسې ګورو SMT. زه به راشم او دې ته به هم بریک اف سټرکچر ولیکم تر څو ویډیو ډېره اوږده نه شي. خو اوس دلته تاسې ګورئ او راځو اوس تاسې په دغه SMT کنسپټ باندې په دقیق شکل زه تاسې پوه کوم. ګورئ اوس موږ تاسې سره فرض کړئ دا د ګولډ چارټ دی. مارکیټ یو های جوړ که، لوی جوړه که، بل های جوړ که، بل لوی جوړ که، بل های جوړ که. په همدې شکل باندې سیلور هم های جوړ که، لوی جوړه کړه، های جوړ که، لوی جوړه کړه او بل های جوړ که. صحیح شو، مارکیټ مسلسل څه وکړل؟ بریک اف سټرکچر، بریک اف سټرکچر او دلته ګولډ هم په یعنی دواړه په یو ډول سره چې کېږي په یو ډول سره روان دي. خو ګولډ دلته څه کوي؟ ګولډ دلته د خپل وروستی های واخلي، ګولډ وروستی های واخلي خو مګر سیلور یې وانخلي. صحیح شو، ګولډ خپل های واخیسته خو سیلور وانخیسته. نو دلته چې دغه کوم یو بریک اف سټرکچر شوی دی دا زموږ ستاسې لپاره کوم ډول سټرکچر دی؟ دا فکس سټرکچر دی. یعنی په دې ځای کې موږ تاسې سره څه کوي؟ په دې ځای کې موږ تاسې سره SMT یا سمارټ مني چې دی خپل تخنیک کاري. سمارټ مني موږ سره څه کوي؟ موږ تاسې سره خپل تخنیک کاري. دلته موږ تاسې که یوازې د ګولډ چارټ تعقیبو، یوازې څه تعقیبو؟ د ګولډ چارټ تعقیبو، ورسره سیلور چارټ تعقیب نه کړو او دلته زموږ ستاسې دپاره موږ تاسې دلته دا بریک اف سټرکچر فرض وکړو چې موږ تاسې بریک اف سټرکچر دی. بله بای انټري چې موږ تاسې نیسو په دلته به ارجر بلاک یو فیوچر شی به شتون لري که نه، په دې ځای باندې به موږ تاسې بل بای پوزیشن نیسو که نه، پورته حرکت ته مو لرو. خو دلته مارکیټ څه چلو که؟ ګولډ خپل های واخلي. صحیح شو، خپل های ګولډ واخلي خو مګر سیلور یې وانخلي. صحیح ده، هر کله چې ګولډ های واخیست او سیلور های وانخیسته نو دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې وایو SMT. نو دغه زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ دا زموږ ستاسې دپاره SMT شوه. ټیک شو، SMT دا زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ دا زموږ ستاسې لپاره SMT شوه. نو دې ته موږ تاسې SMT بیا هم تاسې ته تشریح کوم تر څو تاسې په دغه SMT موضوع باندې صحیح پوه شئ. ټیک شو، دا زموږ ستاسې لپاره SMT ده. ګورئ SMT موږ تاسې چیرته ګورو؟ بل دا چې SMT موږ تاسې سره موږ تاسې وایي سمارټ مني ټیکنیک. سمارټ مني موږ تاسې وویل چې سمارټ مني څه ته وایي؟ ټیکنیک، د هغوی طریقه، د هغوی تخنیک. اوس په موږ تاسې راشو فرض کړئ ګولډ چارټ دی، ګولډ ته موږ تاسې راغلو، مارکیټ موږ تاسې سره هایر های، هایر لو، هایر های او هایر لو جوړي. صحیح شو، مارکیټ بریک اف سټرکچر، بریک اف سټرکچر. خو دلته ګولډ موږ تاسې سره یو بل بریک اف سټرکچر هم وکړه مګر سیلور یې ونه کړه.
صحیح شو مطلب ګولډ خپل های واخلي خو سیلور یې وانخلي نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو SMT یا د سمارټ مني ټیکنیک یا د سمارټ مني تخنیک میتود طریقه اصل کې سمارټ مني چې دا موږ تاسې سره چلونه کوي موږ تاسې سره چل ول کوي حرامیتوب کا صحیح ده نو سمارټ مني کوشش کوي چې موږ تاسې سره چل ول وکړه اوس چې بیا موږ تاسې په ګولډ باندې صرف ګولډ چارټ ګورو موږ تاسې بل بای پوزیشن نیسو خو په دلته په اډر بلاک کې FUG باندې به موږ تاسې نیسو کنه نو په دې ځای کې چې کله موږ تاسې دلته دا چارټ نه دی تعقیب کړی نو موږ تاسې را په دې باید وپوهیږو چې کله موږ تاسې دوه چارټونه تعقیبو دوه چارټونه اوس په دې ځای کې چې مارکیټ دې ځای نه تر دې ځای پورې حرکت وکړه یو سټرکچر یې واخیست صحیح شو او همدا حرکت څه هم وکړه همدا حرکت سیلور هم وکړ سیلور هم همدا ډول حرکت وکړ نو موږ تاسې په دې ځای باندې چې کولی شو بای پوزیشن نیولی شو او دغه ځای به های به زموږ تاسې څه ټارګټ ځکه دلته به موږ تاسې سره وایلټ سټرکچر شوی کنه مارکیټ ګولډ به هم های اخیستی سیلور به هم های اخیستی مارکیټ ټرینډ به موږ تاسې سره صحیح رواني مارکیټ ټرینډ به چې موږ تاسې سره صحیح رواني خو بیا هر کله چې ما ګولډ یو های جوړ کړ او خپل های واخیسته مګر سیلور های جوړ کړ خو خپل های وانخیسته نو دلته چې کې سمارټ مني مونږ تاسې سره اوس تخنیک کاري هغوی مونږ تاسې سره اوس یو چل کوي یو دوکه مونږ تاسې سره کا نو چې کله دغه SMT جوړه شي مارکیټ بیا څه چل کا چې کله دغه SMT جوړه شي همدې ځای کې سیلور په دغه شکل باندې په ښکته شکل باندې په دغه شکل ډاون حرکت وکړه او همداسې ګولډ هم مونږ تاسې په دې ځای کې باید انتظار کوي خو دلته SMT جوړه شي مارکیټ څه وکړه مارکیټ راشي او ډاون حرکت مونږ تاسې سره وکړه صحیح ده نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو SMT اوس همدا ډول SMT موږ تاسې سره چیرته جوړېدی شي همدا ډول SMT موږ تاسې سره په دغه کې هم جوړېدی شي په ډاون حرکت کې صحیح ده زه به دا تاسې ته ځکه ښیم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ که ویډیو اوږدې که هر رقم راځي خو زه غواړم چې تاسې پوه کړم زه به راشم ډاون حرکت به هم تاسې ته رسم کړم خو اوس دلته تاسې ګورئ ښه مارکیټ ګولډ هم موږ تاسې سره ډاون را روان دی سیلور هم ډاون را روان دواړه یو ډول حرکت کوي ګولډ هم همغه شان حرکت کوي سیلور هم یو ډول دواړه یو ډول حرکت کوي دلته دی لو جوړي لور های لور لو جوړي لور های لور لو صحیح شو او همدارنګه سیلور هم لو جوړي لور های لور لو لور های یعنی مارکیټ بریک اف سټرکچر کوي خو دلته موږ تاسې سره څه کیږي دلته دغه راشي ګولډ راشي په دغه شکل باندې دلته ګولډ راشي او په دې ځای کې خپله دا لو واخلي صحیح ده لو چې کله واخلي مارکیټ په دې شکل پورته حرکت وکړه صحیح شو چې کله لو واخیسته مارکیټ او سیلور څه وکړه سیلور دلته راشي په دغه شکل باندې اوس دغه لو ده کنه سیلور په دغه شکل راشي پورته د دې پورې حرکت وکړه او دلته خپله لو څه کړه خپله لو وانخلي نو هر کله چې د لو واخیسته اوس ګوره دا اوس یو ډول حرکت چې تاسې تعقیب کړئ په همغه ساعت په همغه بجو باندې د ده لو دا راځي او د ده لو دا راځي کنه اوس ګولډ خپله لو وانخیسته خو سیلور ګولډ خپله لو واخیسته خو سیلور وانخیسته نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو SMT نو دا زموږ تاسې لپاره څه شو SMT شوه نو دلته موږ تاسې دپاره څه شو دا زموږ تاسې SMT شوه چې ګولډ څه وکړل ګولډ مونږ تاسې سره لو واخیسته او سیلور مونږ تاسې سره لو چې کړه لو وانخیسته نو دې ته مونږ تاسې وایو SMT سیلور او ګولډ دواړه یو ډول حرکت کوي سره صحیح شو خو ګولډ خپله لو وانخلي ګولډ خپله لو واخلي خو سیلور یې وانخلي یا هم سیلور خپله لو واخلي خو ګولډ یې وانخلي نو دا زموږ ستاسې لپاره څه شو SMT شوه چې دواړه اسیټونه سیلور او ګولډ یو ډول حرکت کوي خو په یو ځای کې څه وشي په یو ځای کې یو ډول حرکت ونه کړه مخالف حرکت وکړه صحیح ده نو دې ته موږ تاسې وایو SMT اوس دلته موږ تاسې سره څه وشول ګولډ خپله لو واخیسته سیلور وانخیسته نو دا زموږ ستاسې څه شو دا زموږ ستاسې SMT شوه په دې ځای کې اوس سمارټ مني موږ تاسې سره چل کوي موږ تاسې سره تخنیک کوي موږ تاسې سره چې حرامیتوب کا صحیح ده سمارټ مني نو په دې ځای کې سمارټ مني مارکیټ ته داخلیږي او مارکیټ چیرته بي مارکیټ پورته ځي او دلته مارکیټ څه چل کا چې مارکیټ ګولډ خپله های واخیسته خو څه وکړل سیلور خپل های وانخیسته په دې ځای کې مارکیټ ښکته ځي او که چېرته مطلب دلته ګولډ لو واخیسته مګر سیلور وانخیسته نو په دې ځای کې مارکیټ پورته ځي او دلته مارکیټ ښکته ځي که چېرته داسې یو کار وشي داسې یو کار چې دلته موږ تاسې سره دغه خپل های وانخلي دا به زه تاسې ته وښیم تر څو تاسې پوه شئ ګولډ خپل های وانخیسته صحیح ده ګولډ خپل های وانخیسته او سیلور څه وکړل
سیلور خپل های واخیسته. دا هم زموږ اساسي لپاره څه دی؟ دا هم زموږ اساسي لپاره SMT ده. صحیح شو؟ ګولډ دلته څه وکړل؟ ګولډ خپل های وانخیسته. ګولډ دلته خپل های وانخیسته او سیلور څه وکړل؟ سیلور خپل های واخیست. دا هم زموږ اساسي لپاره څه دی؟ دا هم زموږ اساسي لپاره SMT دی یا سمارټ منی ټیکنیک دی. صحیح ده؟ دلته ګولډ څه وکړل؟ ګولډ خپل های وانخیسته خو سیلور خپل های څه وکړل؟ سیلور خپل های واخیسته. نو دا هم زموږ اساسي لپاره SMT راځي. که چېرته بیا داسې وشول چې ګولډ هم های واخیسته، ګولډ هم های واخیست، صحیح شو، ګولډ هم های واخیسته او سیلور هم های واخیسته، نو دا زموږ اساسي لپاره څه دی؟ دا زموږ اساسي لپاره SMT نشي راتللی. هر کله چې دواړه اسیټونه یو ډول حرکت لري خو بیا چې کله یو ډول حرکت ونه لري، یو های واخلي بل یې وانخلي، نو دې ته په اصل کې موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې SMT وایو یا د سمارټ منی ټیکنیک. صحیح ده؟ نو په دغه شکل باندې موږ تاسې سره SMT کار کوي. صحیح ده؟ که چېرته ګولډ خپل های واخیست او سیلور وانخیست دا SMT ده. که چېرته ګولډ خپل های وانخیست او سیلور واخیست دا زموږ لپاره SMT ده. که چېرته ګولډ خپل های واخیست او سیلور وانخیسته دا هم زموږ اساسي لپاره څه دی؟ دا هم زموږ اساسي لپاره SMT ده. اوس دلته هم تاسې ګورئ، که چېرته مطلب ګولډ په ښکته را روانو، ګولډ خپله لو واخیسته خو سیلور خپله لو وانخیسته دا SMT ده. که چېرته بیا ګولډ داسې کار وکړه، ګولډ خپله لو وانخیسته او سیلور لو واخیسته دا هم زموږ اساسي لپاره څه دی؟ SMT ده. دلته سیلور څه وکړه؟ سیلور خپله لو واخلي او مګر ګولډ یې وانخلي. صحیح شو؟ نو دا هم زموږ اساسي لپاره څه دی؟ دا هم زموږ اساسي لپاره SMT ده. اوس راځو او بل زه اوس چارټ بل هم دلته سره خلاصوم او په چارټ کې تاسو ته ښیم او زه به دا کوم ډراونګ چې ما کړی دا به زه ټول لرې کړم. صحیح شو؟ اوس که غواړئ چې تاسو یو بل چارټ هم ځان سره اضافه کړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه پلس نشانه یې په دې پلس نشانه باندې تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله په دې باندې کلیک واخیسته راشئ او په دې ځای کې سیلور نیو پن له لارې تاسې ځان سره څه کړئ؟ ځان سره تاسې ایډ کړئ. ټیک شو؟ چې کله هم دا تاسې ایډ کړئ تاسې کولی شئ چې دغه دواړه یو ځم داسې هم سره ویسئ، دواړه به په دې ځای کې په دغه شکل معلومیږي سره. صحیح ده؟ ګورئ اوس دا لاندې چارټ چې دی ما سره د څه شو؟ ما سره د سیلور شو او دا بره چارټ چې دی ما سره د ګولډ شو. اوس ګورئ په دې ځای کې دا لو چې دی دغه ده ګولډ ده. صحیح؟ دا لو د ګولډ ده او دا لو کوم ځای ده؟ دا لو د سیلور ده ما سره. ټیک شو؟ خو دلته ګولډ څه کړي دي؟ ګولډ لو نه ده اخیستې په دې حرکت، مګر سیلور څه کړی دی؟ سیلور خپله لو اخیستې ده. نو دا مونږ تاسو سره څه دی؟ اوس په دغه ځای کې دا زموږ ستاسې دپاره SMT ده. نو همیشه دپاره چې ته دوه چارټونه په خپل موبایل یا په خپل کمپیوټر کې ولرې نو ته به څه ډول ټریډر یې؟ ته به یو کامیاب ترینه ټریډرانو له جملې څخه یې. صحیح شو؟ اوس ګورئ دا ځای دا ویني دا لو ده. ټیک شو؟ دا لو ده. دا ګولډ لو دا ده. صحیح شو؟ د ګولډ لو او د سیلور لو دا ده. خو ګولډ په دې حرکت سره خپله لو وانخلي، مګر سیلور څه کړي دي؟ سیلور خپله لو اخیستې ده. نو په دې ځای کې موږ تاسو سره سمارټ مني خپل تخنیک وکاراو. ګورئ په دې ځای کې دا زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ دا زموږ ستاسې لپاره SMT شوه. نو SMT موږ تاسو سره چې کله مارکیټ یو سټرکچر هم جوړوي، مطلب مارکیټ یو های جوړ که موږ تاسې په دې وپوهېږو چې آیا دا مارکیټ چې بریک اف سټرکچر موږ تاسې لپاره کړی دا صحیح بریک اف سټرکچر دی که نه دی. نو که چېرته سیلور هم په همغه شکل باندې بریک اف سټرکچر کړو ته باید په دې پوه شې چې مارکیټ صحیح بریک اف سټرکچر کړی، مارکیټ صحیح روان دی. نو بیا ته کولی شې مارکیټ سره څه شي؟ انټر شي. دې ته به زه ولیکم ما بریک اف سټرکچر ولیکه SMT به زه دې ته ولیکم. صحیح شو؟ دغه زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ دا SMT شوه. ګورئ څه شوی دی؟ ګورئ تاسې باید پوه شئ. زما لفظونه یو څه غلطېږي خو په هر حال تاسې به راسره ګزاره کوئ. دلته مارکیټ څه کوي؟ ګوره د ګولډ لو دا ده، د سیلور لو دا ده. خو سیلور راشي دغه لو واخلي خو څه شی شوی دی؟ ګولډ دا لو وانخیسته. چې هر کله ګولډ دا لو وانخیسته دلته موږ تاسو سره څه شتون ولاره؟ دلته موږ تاسو سره SMT شتون ولاره. زه به راشم اوس په سیلور لرې کړم چې هر کله مې سیلور لرې کړه او زه په دې پوه شم که نه چې په مارکیټ کې په دغه ځای کې ما سره څه شتون لري؟ SMT شتون لري. نو چې هر کله مارکیټ کې ما سره SMT هم شتون ودرلوده پلس دلته مارکیټ ما سره MSS هم وکړه، څه شو مارکیټ یا چینج اف کریکټر هم ما سره وکړه مارکیټ، او دلته زه ارډر بلاک EFG هم لرم. نو له دې نه ښایسته انټري به په مارکیټ کې ماته له کوم ځای نه میلاو شي؟ دا د مارکیټ ارډر بلاک. صحیح شو؟ مارکیټ ارډر بلاک پلس په دې ځای کې کوچنی EFG لري پلس او همدغه تېره ورځ ما ټریډ کړی هم. صحیح شو؟ او ټارګیټ ستا کوم ځای؟
دا های او اینه پاز های ستا ټارګټ شو. نو دا ګورئ SMT مونږ تاسو سره په څومره ښه شکل باندې کار کوي صحیح شو. نو دغه مونږ تاسو سره SMT په دغه شکل باندې جوړیږي ټیک شو. خبره دی چې سړی په 2 لیپټاپونو کې د سړي سره ډیټا اوپني نو بیا ډیر ښه کار ورکوي. اوس ګورئ په دې ځای کې تاسو کتلی شئ ښه. زه به دا چارټ یو څه نور هم رانږدې کړم. اوس دا های چې دی دا وینئ په دې ځای کې تاسو لیدلی شئ دا د سیلور های دی او دا د ګولډ های دی ټیک شو. دا د سیلور های دی او دا د ګولډ، مګر سیلور خپل های دا وانخیست خو ګولډ خپل های واخیست. ګورئ په دې ځای کې ګولډ څه وکړل، ګولډ خپل های واخیسته. دا به زه تاسو ته نشاني کوم تر څو تاسو پرې په دې باندې پوه شئ ټیک شو. ګولډ خپل های واخیسته مګر سیلور څه وکړل، سیلور خپل های وانخیسته. دا زموږ ستاسو لپاره څه شو، دا زموږ ستاسو لپاره SMT شو صحیح شو، SMT Divergence. او بله مهمه خبره ده مونږ یوازې داسې نه کړو چې په SMT جوړه شو او ډایرکټ مونږ تاسې څه وکړو، ډایرکټ مونږ تاسې په دې باندې سیل پوزیشن نه، مارکیټ په MSS کړي یا چینج اف کریکټر به تاسو د لپاره کړي، مارکیټ په UFG اډر بلاک به تاسو د لپاره جوړ کړي یا به بریکر بلاک تاسو لپاره جوړ کړي، په هغې ځای به تاسو به انټري کوئ صحیح ده. په اصل کې SMT چې ده مونږ تاسو سره ستراتیژي نه ده، خو دا زموږ ستاسو لپاره د ټریډ لپاره یو قوي ساین دی، یعنی تر ټولو قوي ترین ساین دی زموږ ستاسو لپاره چې کله په مارکیټ کې دا جوړیږي. بعد له دې مونږ تاسې څه ګورو، بعد له دې مونږ تاسې په مارکیټ کې د مارکیټ سټرکچرشپ ګورو یعنی MSS ګورو. MSS باندې به انشاءالله زه بیا خبرې وکړم، خو ما په بریک اف سټرکچر باندې په چینج اف کریکټر باندې ما خبرې کړي. مارکیټ چې کله چینج اف کریکټر وکړه بعد له دې په FAG یا په اډر بلاک بریکر بلاک باندې له دې سره یو ځای شه او ښه ښایسته انټري به تاته څه درکوي، مارکیټ درکوي. اوس ګورئ دلته مونږ تاسې سره څه شتون لري، SMT شتون لري که نه. ګورئ دا اوس تاسې د انټري مثال در کوم ښه. دغه دا یې تر ټولو ښه مثال او تر ټولو واضح مثال یې همدا ځای دی ښه. ګورئ دا به زه تاسو ته وښیم. ګورئ اوس په دې ځای کې مونږ تاسو سره څه شتون لري، په دې ځای کې مونږ تاسو سره SMT جوړه شوه که نه. دا SMT مونږ تاسو جوړ شوه، مارکیټ څه وکړ، سټرکچرشپ یا چینج اف کریکټر یې مارکیټ وکړ. اوس په دې ځای کې دغه سور کینډل چې دی دا زموږ تاسو چې دی اردر بلاک دی ټیک شو. دغه سور کینډل زموږ تاسو اردر بلاک دی. ګورئ اردر بلاک په ټول رسموي، دا زموږ تاسو اردر بلاک دی. مارکیټ اردر بلاک وروسته FAG هم پرېښده، مارکیټ راغی همغه اردر بلاک FAG ته او مارکیټ نور لار خپل مسیر ته ادامه ورکړه ټیک شو. نو دغه و زموږ ستاسې SMT یا سمارټ منی ټیکنیک. نو بیا هم تاسو ته وایم چې SMT زموږ ستاسو لپاره تر ټولو مهم درس دی او SMT زموږ ستاسو لپاره تر ټولو بیسټ شی دی. SMT مونږ تاسو سره ستراتیژي نه ده، که یوازې SMT جوړه شوې وه تاسې به هغې ته هېڅ ارزښت نه ورکوئ، بلکې د دې ارزښت هغه وخت ډېرېږي له تاسو سره چې مارکیټ سټرکچرشپ یا مارکیټ چینج اف کریکټر تاسو ته وکړه، مارکیټ اډر بلاک FAG پرېږدي یا صرف یو اډر بلاک پرېږدي یا صرف یو FAG پرېږدي یا صرف یو بریکر بلاک پرېږدي، له دې درې شیانو څخه یو پرېږدي، مارکیټ راشي همغه اډر بلاک ته یا FAG ته یا بریکر ته مارکیټ راشي ورسره انټر شه، دومره ښایسته انټري به تاته درکړه چې د حد نه سي. اوس که ته په دې ځای باندې انټر شوی 15 منټ چارت دی که نه، په یو کینډل 2 کینډل کې ستا ټارګېټ شی کړه، ستا ټارګېټ یې درته هیټ کړه، نو ډېر بهترینه کار SMT ورکوي. خو SMT بیا هم وایم چې یوازې په SMT باندې باید تاسو ټریډ ونه کړئ. SMT اصل کې مونږ تاسو سره لپاره ستراتیژي نه ده، SMT اصل کې مونږ تاسو سره یو قوي ساین دی، یو قوي سیګنال دی زموږ ستاسو لپاره چې مارکیټ مونږ تاسو ته څه کوي راکوي.